ورونو خویندو، په دې وروستیو کې د افواهات خپاره شوي چې د جوزجان په یوې سیمې کې یو شمېر کورونه ناڅاپي سوځېدلي، 500 شاوخوا کې، او ګواکې د سیمې خلکو د اور تر لګېدو وړاندې عجیب مخلوقات لیدلي او عجایب غږونه یې اورېدلي دي چې شي ګواکې دا پیریان دي او دا اور پیریانو لګولی. رسنیو کې ورباندې تبصرې هم روانه، خرافاتو کې غرق نو بیا دې ته ښه ډېره لمن ویل چې او دا پیریان دي، پیریان اور لګولی شي. په دې اړه خپلو مؤمنو افغانانو ته وایو، قرآن وایي انسان نشي کولی پیریان په خپلو سترګو وګوري. صریح آیت د قرآن دی. پیغمبر علیه السلام نه دی لیدلی، قرآن وایي تاسو دوی نشئ لیدلی، دوی تاسو ویني، تاسو یې نشئ لیدلی، چا ته ضرر نشي رسولی. په انسانانو هیڅ تسلط او برلاسی نه لري، نه پیری کولی شي خپل شکل بدل کړي او نه بل هیڅ مخلوق. الله تعالی د هر مخلوق لپاره چې کوم فطرت ټاکلی دا نه بدلیدونکی ده. انسان نشي کولی له ځانه پیری جوړ کړي، پیری نشي کولی له ځانه انسان جوړ کړي. الهی فطرت دی مخلوقاتو په ارتباط ثابت دی، بدلیدونکی نه ده. یعنی چې پیری ځان په بل شکل نشي اړولی. دا خرافات دی، هیڅکله دا مه منئ. له هر چا چې مو اورېدل دوکه شوی، تا دوکه کوي، د قرآن او د حدیث خلاف وینا کوي، عقیده یې ناسمه ده، باور یې ناسم ده او د قرآن او د حدیث خلاف. جن هغه څه ته وایي چې نه لیدل کېږي. جن یعنی د پیري نوم، د دې نوم معنا دا ده چې نه لیدل کېږي. هغه چې په سترګو نه لیدل کېږي دې ته جن وایي، او الله تعالی هم دا نوم ورته غوره کړی ده، یعنی چې نه لیدل کېږي. دا په نامه کې هم دا مفهوم مضمر دی، د جن په نامه کې دا مفهوم مضمر دی چې هغه په سترګو نه لیدل کېږي. او قرآن په صریح طور هم په 2-3 آیاتونو کې هم دا مطلب موږ ته وایي چې نه لیدل کېږي، نه دی لیدل شي. څوک چې د پیریانو په ارتباط له دې نه پرته بله عقیده لري، هغه د قرآن خلاف خبره کوي. باور عقیده د قرآن د څرګندو آیاتونو خلاف ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي، د حدیث ترجمه وړاندې کوم، له جابر رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، د شپې له لورې مو دروازې بندې کړې، د کور دروازې، د خونې دروازې، د اوبو لوښي مو وپوښئ، که منګی او تختار باندې چې یا یو تکې باندې سر بند کړئ، څراغونه مو مړه کړئ، د اوبو د ژیو خولې وتړئ. یقینا چې شیطان نه کومه تړلې دروازه خلاصولی شي، شیطان هیڅ تړلې دروازه نشي خلاصولی. د دې تشویش مه کوئ چې ستا دروازه وتړو نو شیطان به ستا د کور دروازه درته خلاصوي او درې ننوځي به، دروازه نشي خلاصولی، هیڅ دروازه نشي خلاصولی، هیڅ تړلې دروازه نشي خلاصولی. نه کوم پوشش لرې کولی شي چې سر دې پټ کړی ده دا لرې کولی شي، که وړه تخته دې ورباندې شي دا نشي لرې کولی، د دې توان هم نه لري چې دا وړه تخته چې تا د منګي په سر یا جام دې د منګي په سر شي دا لرې کړي، د دې توان هم نه لري. او هیڅ غوټه هم نشي وازولی،
پرانیستلی نشي هېڅ غوټه. تا د خپل ژي د اوبو د ژي خوله تړلې ده، غوټه دې راچولې، دا غوټه پرانیستلی نشي. او وایي موږک کیدای شي چې په یو انسان باندې خپله کوټه او خونه او کور وسوځي. یعنې ډیوه خو پېژنئ، ډیوه په منځ کې یو تار یي او دا تار په غوړیو کې مخکې ډیوې همداسې وي څراغونه، د یو کاسې ته ورته لوښي کې به تیل و او دغه کې به یو تار اچولی و، د کاسه کې به غوړي و او د تار سر به یې ولګاوه، دا به لګېده همدغسې. موږک کولی شي دا تار راکش کړي او بالاخره د یو کور د سوځېدو باعث شي، خو پیری دا کار هم نشي کولی. یعنې که تاسو تشویش لرئ له موږک یې ولرئ، خو له پیري یې مه لرئ. پیری ستا کور درته سوځولی نه شي، موږک یې درته سوځولی شي. یعنې چې پیری دومره ناتوان او عاجز ده، هېڅ نشي کولی. غالب ګمان دا دی شریرو کړیو هڅه کړې چې د دې سیمې خلک وویروي او د خپلو کورونو پرېښودو ته یې مجبور کړي. راغلي همداسې ترتیبات یې نیولي، شرارت یې کړی، هم یې کورونه سوځولي دي، هم یې په داسې جامه او شکل کې راڅرګند شوي دي چې په خلکو کې ویر او خوف را پیدا شي. دا د پیریانو کار دی. تعجب کوم ځینو مسؤلینو هم رسنیو کې داسې څه ویلي دي چې ګواکې شاید دا به د پیریانو کار وي. بې خبري دغسې ولس ته او ملت ته مصیبتونه را پیدا کوي. د دې په ځای چې د خلکو غلط باورونه او خرافات تصحیح کړو او خلک ورته متوجه کړو، متاسفانه چې خرافات تاییدوي او دا پیښه د پیریانو له لورې ګڼي.